بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ سره د ایڈوانس ټیپ پارت نمبر 7 لاست پارت دی دغه به ان شاء الله ایڈوانس ټیپ ختمو زره له مایکروسافټ ورډ ته فایل آپشنز ایڈوانس او دغه ما سره اول ګروپ سیو دی دویم را سره پریزرو فیډیلیټی وین شیرینګ دیس ډاکومنت دی دریم را سره جنرال دی او څلورم را سره کمپیټیبلیټی آپشنز فور دی دغه څلور ګروپونه به ان شاء الله موږ په دې ویډیو کې وایو کوشش وکړو چې دغه ویډیو لنډه کړو زر تر زر تاسو ته وړاندې کوو هر کمانډ وایو تاسو کوشش کوئ ملګرو چې دغه ویډیو سره ضرور لایک کوئ فرست کمانډ ما سره په دې کې پرومپټ بیفور سیوینګ نارمل ټیمپلیټ دی ملګرو نارمل ټیمپلیټ خو تاسو پیژنئ چې نارمل ټیمپلیټ څه ته ویل شي زر علم ډیولپر ټیپ ته ډاکومنت ټیمپلیټ ته اټیچمنټ ته او هم دغه شان دغه مال دې څخه کاپي ورته واغېسته امې کاپي کو زر علم دې کې ما دا پیسټ کو انټر دا ما سره نارمل ټیمپلیټ دی تاسو چې په دغه کې څه تغیرات وکړئ څه لیکئ تاسو په دې کې ور اضافه کوئ او تاسو هغه سیو نه کړئ نو دا په خپله به دې کې سیو کېږي کله چې تاسو یو نوی فایل اوپن کوئ یو نوی ډاکومنټ راولئ نو تاسو ته به اتومیټیکلي خود به خوده په هغه کې مخکې نه راځي زه به دې باندې رایټ کلیک وکړم دا به ورته اوپن وارم څنګه چې ما دا اوپن واخیست نو ما دې څه ولیکو نارمل ډاټ ډي او ټي ایم دې ځای ته زه راځم ملګرو دې ځای کې زه خپل دلته معلومات لیکم دا ما فار ایگزامپل کلوز هیډر ورته واغېسته اوس مې فار ایگزامپل دا کلوز کړه چې سره ما کلوز کلیک کړه نو ماته څه میسج راته را نه کړو زه رالم یو نوی ډاکومنټ راولم فار ایگزامپل کله چې زه یو نوی ډاکومنټ راولم نو ماته په دې کې هغه معلومات خود به خوده په خپله باندې راغلي وي صحیح شوه زه ورته یم چې کله زه په نارمل ټیمپلیټ کې تغیرات کوم نو ماته دې میسج راکوي زه خو به ول راشم دغه معلومات ورڅخه لرې کړم زه اوس راځم فار ایگزامپل دا ما بیا هلته راوسته زه دې من رایټ کلیک کوم اوپن مې ورته واخیسته دغه مې فار ایگزامپل کلیر ورته واخیست هر څه ما دا کلیر کړه کلوز او کلوز ګوره بیا ماته میسج رانه کړم زه بیا راځم مایکروسافټ ورډ ته آپشن ته رالم زه ته چې کله هم زه دغه کې څه تغیرات کوم نو ماته میسج راکوه پرومپټ بیفور سیوینګ نارمل ټیمپلیټ دا به چیک کړئ دا به اوکې ورته واخلئ اوس چې کله هم تاسو راشئ فار ایگزامپل او تاسو دې من رایټ کلیک وکړئ دا ورته اوپن واخلئ دا مو چې اوپن واخیسته دلته راځم فار ایگزامپل څه لیکئ پکې کومه دا به زه کلوز کړم او دا به زه کلوز کوم چې څرنګه ما کلوز باندې کلیک کړم ماته دغه میسج راکړو changes have been made that affect the global template normal.dotm dot do you want to save those changes صورتم چې دغه سیف کړئ مه سیف کړه نو ماته دغه میسج راکړه ځکه میسج راکړه چې دلته ما آپشن کې چیک ولګاو زه ته چې دغه میسج دې ماته نه راکړئ نو تاسو به آپشن نه چیک ایسته کوئ همدغه شان بیا سره لمه دویم کمانډ ما سره په دې ځای کې څه شی دی always create backup copy د مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت موږ یو فایل اوپن کړو زه غواړم چې د دغه فایل نه د ماته بیکاپ اخلي چې آیا دغه فایل له ما څخه ډیلیټ شي نو هغه بیکاپ خو بیا راسره وي نو یاد ساتئ ملګرو چې کله تاسو یو فایل په کوم یو فولډر کې سیف کړئ دغه بیکاپ بیا هم په هماغه ځای کې سیف کېږي او بله خبره ده چې کله تاسو دغه فایل کې نوي تغیرات کوئ تاسو ته به نوي کاپیانې اخلي زړه کاپي به ختمیږي نوی بیکاپ به تاسو ته راځي زه راځم دې من تاسو ته کار کوم دا مې چیک کړو دا مې اوکې ورته واخیست څرنګه چې ما دا اوکې واخیستم زه ورته یم چې فار ایگزامپل دغه لیکئ ماته سیف کړه کنټرول اس ډیسکټاپ کې سیف کوم یس دا مې سیف ورته واخیست څرنګه چې ما سیف باندې کلیک کړه چې دا فار ایگزامپل کلوز کړم نو ماته بلته اتومیټیکلي بیکاپ پروت وي او دا راته هایډ شو ولې راته هایډ شو ګوره زه به تاسو دوباره اوپن کړم دغه فایل ما اوپن کړه زه ورته یم چې دغه فایل څخه ماته دا ډیلیټ کړه دا چې ما ډیلیټ کړه زه ورته یم چې دغه کې ماته تغیرات راوړه دا مې رسې کړه دا مې کلوز کړه فار ایگزامپل دا مې سیو ورته واخیست څرنګه چې ما سیو ورته واخیست ماته به اتومیټیکلي په دې ځای کې هغه بیکاپ کاپي راته راشي خو یاد ساتئ ملګرو چې دې ایکسټینشن به څه شوي WBK یعنې ورډ بیکاپ همدغه شان بیا مې دغه فایل اوپن کړه زه ورته چې دغه بیکاپ ماته ما اخله تاسو به راشئ ALT-O ته او همدا شان تاسو به له دغه آپشن څخه کلیک ایسته کوئ بیا تاسو ته بیکاپ نه اخلي دریم کمانډ ما سره څه شی دی copy remotely stored file onto your computer and update the remote file when saving ملګرو یاد ساتئ چې کله تاسو یو فایل په نیټورک کې سیف کړی وي تاسو چې کله هغه فایل اوپن کوئ تاسو ته هغه فایل یو لوکل کاپي درکوي هغه فایل څخه تاسو سره کاپي په ډیسکټاپ کې پرته تاسو سره په کمپیوټر کې پرته چې هر ځای کې وي تاسو دغه لوکل کاپي اوپن کړئ تاسو ته یا شي هغه موږ سیف کې ویلي وو تاسو به هغه لوکیشن په کوم ځای کې وي دا موږ په سیف کې ویلي ملګرو دې ځای کې د سرور ډرافټ لوکیشن یا د آفیس ډاکومنټ کیج دغه ځای کې تاسو سره هغه فایل پروت دی که تاسو فار ایگزامپل دغه فایل کې څه تغیرات وکړو څه ایډیټینګ هم پکې وکړو څه ټکس هم پکې اضافه کړو که تاسو دغه فار ایگزامپل سیف کړو همدغه سیف شوی فایل به تاسو ته نیټورک والا فایل کې هم راشي بل کمانډ ما سره به دغه څه شی دی الو بیکګراوند سیوز د مطلب دا نه ملګرو چې بعضې وخت موږ یو هیوي فایل ولرو یو دروند فایل ولرو کله چې موږ هغه کنټرول اس کلیک کوو نو موږ څخه نیمه دقیقه لس سکنډه یا یوه دقیقه نیسي زه ورته یم چې کله دغه فایل سیف کېږي دغه فایل سیوینګ ډیوریشن کې دې زه
په میثود کې تغییرات هم کولای شم کمانډ دې هم استعمالولی شم نو دې کې به چک ولګئ که ته وایې چې نه سیوینګ چې کېږي بل هېڅ کار دې نه کېږي تاسو به د دې څخه چک زده کوئ پرون موږ په پرنټ کې ویلی وو چې کله پرنټینګ کېږي نو آیا زه د تغییرات کولی شم که نه دې شم کولی نو هغه موږ پرون اپشن ویلی وو هغه پرنټینګ کې وو دا سیف کې دی بل ګروپ موږ سره preserve fidelity when sharing this document دی زه ورته چې فار ایگزامپل دغه ډاکومنټ دپاره څه چینجز جوړول غواړم څه تغییرات جوړول غواړم څه سیټینګ جوړول غواړم یا ټولو ډاکومنټو دپاره زه چې همدغه یو ډاکومنټ دپاره save forum data as delimited text file فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه فایل شیر کوم زه آنلاین فارم کې څه ډیټا انزورټ کوم هغه ډیټا دې ماته د نوټ پیډ په شکل باندې سیف شي او کنه پوره فارم په شکل باندې کله چې زه هغه ډاونلوډ کوم یا هغه ځان سره سیف کوم نو هغه ماته پوره فایل ډاونلوډ کیږي یا پوره فایل ماته دغه وینورډ ته راځي او کنه صرف معلومات تاسو ته پکچرونه کې ښکاري همدغه شان بل کمانډ امبیډ لینګویسټیک ډیټا ده دې مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت موږ په دغه فایل کې په همدغه ډاکومنټ کې موږ څه سپیچ کړي وي یا مو فار ایگزامپل څه هینډ رایټینګ کړي وي یا همدغه شان موږ انزرټ ټیپ کې په کلیپ آرټ کې څه ساوند راوستل وي ډاکومنټ کې مې اډ کړي وي آیا دغه دې ورسره اډ شي دا دې ورسره امبیډ شي که امبیډ دې ورسره نه شي زه ورته چې څه ساوندونه وي څه هینډ رایټینګ وي زه چې دا فایل شیر کوم هغه ټول دې په دې کې امبیډ وي او ټول دې په دې کې راغلي وي جنرال ګروپ موږ سره موجود دی په دې کې موږ سره اول کمانډ پرووایډ فیډبیک وذ ساوند دی یا ساته ملګرو چې دې لپاره تاسو ته مایکروسافټ افیس ساوند اډین سافټویر تاسو ته پکار دی تاسو به دا غي انسټال کړئ او تاسو به کولای شئ چې د آپشنز په اوپن کولو سره د کمانډونو په اوپن کولو سره لایک سیو پرنٹ فایند ریپلیس دا آپشن پر اوسل سره به تاسو ته یو ساوند بدر کې یو आवाज بدر کې دا آپشن به 2003 افیس کې ډیر زبردست کار کوي provide feedback with animation دی مطلب دا چې همدغه کمانډونه چې کوم اوس یاد کړو دا برته په انیمیشن سره اوپن کیږي په یو ډیزاین سره برته اوپن کیږي لکه کله چې موږ دغه فایل کلوز کو یا فار ایگزامپل دا اوپن کو نو دغه شان یو ډیزاین سره موږ ته دا اوپن کیږي کله نه تاسو چک ایسته کی مې به تاسو سره یو دم اوپن کیږي دغه انیمیشن او دغه ډیزاین به سره ناراضي بل کمانډ موږ سره په دې کې څه دی کنفرم فایل فارمټ کنورژن اون اوپن دی مطلب دا دی ملګرو چې بعض وخت موږ ایکسل والا فایل یا نوټ پیډ والا فایل موږ راولو مایکروسافټ ورډ ته ماته دی یو میسج راکی کرا تر دي نکی دینه زه چې کیستا کوم زه دا اوکې کلیک کوم دغه ما ورته ولیکو دا فایل زه غواړم چې سیو یې کړم ډیسکټاپ یس ریزلټ دا ما سیو کړ دا مې کلوز کړ زه راځم دلته میلینګز ته او په دې کې راځم فار ایگزامپل یوزینګ ایگزیسټینګ لیست ته او ډیسکټاپ ته رالم دا فایل مې انتخاب کړ دا اوپن مې واخیست چې څرنګه زه اوپن واخلم نو ګوره ماته څه ولیکو شیټ نمبر 1 شیټ نمبر 2 شیټ نمبر 3 first row of data content column header زه ته چې دا اول چې کوم دي دا ماته header کې حساب کا like name founder name program fees وغیرہ وغیرہ چې کوم دي شو دا مې اوکې ورته واغېستو چې سره ما اوکې واغېست نو ماته اتوماتیکلی دغه شیان راغله زه ورته چې فار ایگزامپل name ته به دا پریویو والم ماته به اتوماتیکلی 1 by 1 شو شي همدغه شان زه ته چې ماته نیکسټ شو کا نیکسټ شو کا نیکسټ شو کا دا موږ سره ګوره دي کې موږ ته میسج سره نه کو زور ته چې فار ایگزامپل دغه شان یو فایل راوستل غواړم دا ما کنټرول دبلیو کلوز کو کنټرول ان نیو زبر راشم دي ته کنفرم فایل فارمټ کنورژنز اون اوپن دي کې به چک لګوم او دا به اوکې کلیک کوم باز به سره شم میلینګز ته یوز او ډیسکټاپ ته براشم دا به اوپن نو ګوره ماته سولې کو کنفرم ډیټا سورس دې ماته ولیکو چې اوپن ډیټا سورس OLE database file زه شو ټول ماته شو کا ټول چې ماته شو کا تاسو دا فایل د څه شي دی یو دی ام اس ایکسس والا دی یا بل یو کوم یو تاسو په کار یو باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ته اتوماتیکلی ما درته راځي څه شو خو ته دغه علامه د مې اوکې کلیک کو ماته اتوماتیکلی ما خبر راته راکې یا هم دا شان سره فار ایگزامپل نوټ پیډ کې څه معلومات لیکم نوټ پیډ ته درالم دا وراشم دا به سیو کما ډیسکټاپ کې .html په فارمټ باندې بس دا سیو کوم دا ما سیو کړ دا مې کلوز کوم زل تر اعظم فار ایگزامپل فړ خدا سي کار کوم چې کله دا فار ایگزامپل اوپن کما دا فایل ما اوپن کوم دا ماته اوپن شي په او پیج کې دا معلومات ماته راو چې دا خبره ده او دا خبره ده صحیح ده دا ما کلوز کوم دوسرا اعظم زه ته چې فار ایگزامپل دینه خو بزاول چې کیسته کما دا مې اوکې کلیک کو او دا مې اوپن ورته واغېسته دا غواړم چې دغه فایل اوپن هم کوم دا فایل دا غواړم چې دې کې اوپن کوم اتوماتیکلی ماته دا ویب پیج کې راته اوپن شو دا غواړم چې دا
دی یو تر واړم د ماته دې ته راغلی خو دې کې چې کوم کوډینګ د شاته چې کوم کوډینګ شوی دغه کوډینګ کې ماته دې کې شو نه کو زه ورته چې زما کوډینګ په کار دی زه غواړم چې هغه کوډینګ وګورم تاسو به راشئ آپشن ته او تاسو به دغه آپشن ورته چک کړئ تاسو به راشئ اوپن ته کنټرول او به ورته واخلئ او دا فایل به ورته وایي دا به اوپن کړئ نو ګوره تاسو ته یو باکس راغی چې دې ته ویلی شي کنورټ فایل زه ورته چې دا ماته یونیکوډ ټکسټ راته کنورټ کا دا مې اوکې کلیک کو او په دې ځای کې هم یو اس راته واخله دغه شان شکل غواړي دغه شان غواړي کوم شان غواړي نو چې فار ایگزامپل دغه شان راته راوله لیفت ټو رایټ کو رایټ ټو لیفت نو فار ایگزامپل لیفت ټو رایټ راته راوله دا مې اوکې کلیک کو نو ګوره ماته هماغه ټول کوډینګ راوستو چې کوم کوډ دې شاته لیکل شوی و صحیح ده که نه هماغه ټول کوډینګ ماته ون بای ون راوستو دا موږ سره کنورټ فایل صحیح شو دا موږ سره د دې آپشن ګټه همدغه شان زه بیا راغلم نیکسټ کمانډ بل ما سره څه شی دی اپډیټ اتوماتیک لینکس اټ اوپن دې مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت موږ لینکس جوړ کړي وي کله چې هغه اوپن کیږي کله چې ما په هغه اوریجنل فایل کې تغیرات راوستو دا کوم فایل چې سره لینک شوی دی دا فایل چې زه اوپن کوم نو ماته یو میسج راکوي ماته یو پرومپټ راکوي آیا تاسو غواړئ چې دغه فایل چې کوم اوریجنل فایل سره لینک دی اپډیټ یې کوي زه ورته یم یس که تاسو په دې کې چک لګولې تاسو به یې درکوي که تاسو په دې کې چک نه وي لګولې تاسو ته به یې نه درکوي دې نه ما ګوره فار ایگزامپل چک کیسته که دا مې اوکې ورته واخیستو دغه به زه اول سیف کړم دا ما ډیسکټاپ کې سیف کړو اوریجنل فایل باندې ما دا سیف کړ صحیح ده که نه دا مې کنټرول ډبلیو کلوز کنټرول ان یو ته رالم انزرټ ته رالم د آبجکټ ته راغلم او دغه فایل مې فار ایگزامپل راوست کوم فایل مې راوسته اوریجنل فایل او دا مې لینک ټو فایل ورته واخیست دا مې اوکې واخیستو نو اوس ما سره دا لینک شو دا اوس د هغه سره لینک کې دی زه راځم فار ایگزامپل دا هم سیف کوم کنټرول اس سیف مې واخیسته دلته لینک ورته لیکم لینک فایل دا ما سره لینک والا فایل شو الټ اف 4 ما ورته واخیست زه ورته فار ایگزامپل اوریجنل فایل ما ته اوپن کړه دا ما اوریجنل ورته واخیست د کوم فار ایگزامپل دغه ورته ډیلیټ کړه څنګه چې ما دا ډیلیټ کړو نو دلته کنټرول اس اوس که تاسو فار ایگزامپل راشي دا ما کلوز کړه څنګه چې ما دا کلوز کړه دلته لینک فایل اوپن کوم چې کله زه لینک فایل اوپن کوم نو ماته څه میسج رانه کوم ماته څه باکس راته رانه کوم زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته دغه میسج راته راکوي اپډیټینګ دپاره د مې اوکې ورته واخیست د مې کلوز واخیستو اوس چې کله هم زه راځم او زه فار ایگزامپل دغه فایل اوپن کوم دغه لینک والا فایل نو ګوره ماته به څه لیکي د ډاکومنټ کنټین لینک دیټ مې ریفر ټو ادر فایل زه وتم چې دغه ماته اپډیټ کا نو زه به څه وایم ډو یو وانټ ټو اپډیټ د ډاکومنټ ډیټا فرام لینک یس زه وتم چې یس دا ماته اپډیټ کا دې ماته اپډیټ کا صحیح شو که نه دغه آپشن دا کار و چې آیا تاسو چې کله یو لینک والا فایل اوپن کړئ تاسو ته پرومپټ درکړي که درې درته نه کړي تاسو به پکې چک ولګوئ چې ماته دې راکړي که تاسو وایئ چې نه دې راته راکوي نو به تاسو چک ایسته کړئ بل آپشن موږ سره څه شی دی allow opening a document in draft view دې مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت موږ بای ډیفالټ د زه راځم او ماته د ډرافټ ویو اوپن وي دغه شان دې دپاره به تاسو راځئ ملګرو دې دپاره فار ایگزامپل زه رالم دلته ما لیکل وکړو از ایکول ټو رینټ دغه لیکل ما وکړو دا ما کنټرول اس سیف ورته واخیسته دا ما سیف که په لینک فایل کې دا سیف شو لینک فایل کې دې فایل کې دا چې کله زه اوپن کوم دا ماته په پرنټ لیاوټ ویو کې اوپن کېږي دلته ویو ته راځم زه دې کې ډرافټ ورته علم دا کنټرول اس کلیک کوم دا مې کلوز کړم اوس چې کله هم دغه لینک فایل اوپن کوم نو دا ماته بیا په پرنټ لیاوټ ویو کې اوپن وي زه دلته راځم زه وتم چې دا ماته په ډرافټ ویو کې اوپن ساته allow opening a document in draft view دا به اوکې ورته واخلئ تاسو به راشئ ډرافټ ویو ته او په دې کې به لږ څه چینجز وکړئ کنټرول اس سیف کلوز اوس چې کله هم تاسو دا اوپن کوئ تاسو ته به دا په پرنټ لیاوټ ویو کې اوپن کېږي ځکه چې تاسو په هغه کې څه تغیرات ونه کوم تاسو به ډرافټ ویو ته راشئ فار ایگزامپل دا مې ډیلیټ کړو بیا مې کنټرول زیډ کړم کنټرول اس مې فار ایگزامپل راغلم کنټرول اس سیف دا به تاسو کلوز کړئ اوس به تاسو اوپن کړئ چې کله تاسو دا اوپن کړئ نو تاسو ته به اتوماتیکلی په ډرافټ ویو کې دا اوپن کېږي او ډرافټ ویو به تاسو ته خود به خود راځي زه بیا راغلم ایډوانس ته زه ورته چې دغه شان کار دی نه کېږي دې نه به تاسو چک ایسته کوئ دا به اوکې ورته واخلئ اوس که تاسو فار ایگزامپل چېرته راشئ پرنټ لیاوټ ویو ته نو تاسو ته به اتوماتیکلی دا د کنټرول اس سیف ورته واخیسته اوس چې کله هم تاسو دا اوپن کوئ نو تاسو ته به دا پرنټ لیاوټ ویو کې اوپن کېږي همدغه شان بیا زه راغلم ایډوانس ته نیکسټ کمانډ بل ما سره څه شی دی انیبل بیکګراوند ریپیجینیشن دا ملګرو یاد ساتئ دا په ډرافټ ویو کې تاسو ته کار کوي که زه رالم فار ایگزامپل دا که ډرافټ ویو تاسو سره اوپن وي تاسو ته بیا دا کار کوي که تاسو دې ځای کې وګورئ دا موږ سره پیج نمبرونه شو کېږي 1 of 1 1 of 2 1 of 3 صحیح شو زه دلته راځم فار ایگزامپل دغه لیکلي کوم نو ته چې ماته 200 پیراګرافونه راته راکړه چې څنګه زه په دې باندې کلیک کوم نو ماته اتوماتیکلی ولیکي چې 23 پیجونه ټول دي که زه فار ایگزامپل ته راشم ډرافټ ویو ته وګورم نو دې کې به هم ماته
هغه شو کیږي ځکه چې هلته چیک لګېدلی دی. زه ورته وایم چې دغه چیک راته ایسته کړه، دغه ماته مه شو کوه. دې نه به تاسو چیک ایسته کوئ د انیبل بیکګراوند ریپیجنیشن نه، دا به تاسو اوکې ورته والئ. اوس چې کله هم تاسو اوکې واخیستو نو تاسو ته به څه شو کیږي، تاسو ته به اوس هغه نه شو کیږي چې آیا دا 5م پیج دی که دا 10م دی او که دا 20م پیج دی، به تاسو ته نه شو کیږي. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده، بیا زه راغلم ایډوانس ته. شو ایډن یوزر انټرفیس ایررز، د مطلب دا دی ملګرو چې کله یو ډیولپر کسان، هغه کسان چې هغه په وینسورډ کې نور هم زیات کار کوي، هغه دلته ایډنس ټیب راوستلی وي. کله چې هغه په دې کې څه تغییرات کوي، څه کوډینګ پکې کوي، څه کمانډس پکې اضافه کوي، لکه څرنګه به چې موږ په ډیولپر ټیب کې کوډینګ کوو، میکرو به مو جوړوله، کله چې دوی ته په دغه جریان کې څه ایرر راشي، څه غلطي دوی وکړي، آیا دوی ته ډایلګ باکس شو شي که شو نه شي، دوی ته ایرر شو شي که شو نه شي، تاسو به دې کې چیک لګوئ، هو ورته شو دي شي. بله خبره موږ سره څه شی ده، شو کسټمر submitted office.com content. د مطلب دا نه ملګرو که تاسو چې ته office.com ویب سایټ ته لاړ شي، تاسو ته صرف د آفیس والا آفیشل چې کوم معلومات دی هغه تاسو ته شو شي، که نه د نورو کسټمرانو د نورو خلکو دی هم درته شو شي. لایک فار ایگزامپل بعضې وخت به چې موږ دلته راغلو او کلیپ آوټ باندې به موږ کلیک کوو، دې ځای کې موږ سره انکلود office.com دی، یا فار ایگزامپل زه چې راشم په دې باندې دلته کلیک کوم، دا به اتوماتیکلی ما office.com ویب سایټ ته بولي. کله چې زه office.com ویب سایټ ته لاړ شم، ما ته صرف د آفیس والا معلومات شو شي، که نه د نورو خلکو چې چاته فیډبیک یې ورکړي دي، چاته فار ایگزامپل نور معلومات هغو سره شیر کړي دي، هغه هم درته شو شي. صحیح شو؟ زه ورته وایم چې ټول دې ماته شو شي، نو تاسو به په دې آپشن کې چیک ولګوئ. او که تاسو وایئ چې نه ټول دې موږ ته شو نه شي، صرف د آفیس والا دې راته شو شي، دې نه به تاسو چیک ایسته کوئ. میلینګ ایډرس، دې مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت موږ میلینګس ته راځو، هلته موږ سره ریټرن ایډرس وي. ریټرن هغه ایډرس دی چې زموږ ایډرس دی، موږ ته خلک ورباندې ټکس رالیږي، موږ ته خلک ورباندې خط رالیږي. نو دلته چې زه کوم ټکس ولیکم، کوم ایډرس چې به دې ځای کې ولیکم، هغه ماته بای ډیفالټ هلته ایډ کیږي، یا چې هلته ما لیکلي وي هغه ماته دې ځای ته راځي، هغه به زموږ ډیفالټ ایډرس شي. فایل لوکیشنز هم تاسو چینج کولی شئ، لکه څرنګه به چې موږ د سیف ټیب نه چینج کوو، همدغه شان تاسو فایل ټیب ته چې کله راشي، دې ځای کې موږ سره کلیپ آرټ پکچر لپاره هم چینج کولی شئ، یوزر ټمپلیټ لپاره هم چینج کولی شئ، اټو ریکور فایل، ټول سټارټ اپ ور ګروپ دغه ټولو دپاره تاسو چینج کولی شئ. تاسو صرف موډیفای باندې کلیک کوئ. لایک اوس موږ سره ډاکومنټ انتخاب دی که نه، زه موډیفای باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې دا ماته ډیسکټاپ کا، دا مې اوکې ته واخیستو، ماته به اتوماتیکلی ډیسکټاپ نه فایل اوپن کیږي هم بای ډیفالټ او سیف کیږي به هم راته. او همدغه شان دا د ویب آپشنز دي چې آیا پیپل هو ویو دیس ویب پیج ویل بی یوزینګ، هغو به څه استعمالوي چې دغه زما ویب پیج هغو ګوري، دا ویب آپشنز دي. بل موږ سره کمپیټیبلټي آپشنز فار دی، دې مطلب دا دی ملګرو چې دا موږ فایل ټایپ کې ویلو کمپیټیبلټي آپشنز. دې مطلب دا ملګرو چې ما سره یو فایل په دغه ورژن کې جوړ شوی دی، زه غواړم چې دې ته راولم، دا اوس چې کوم ما سره فایل اوپن دی، دا اوس چې کوم ما سره ورژن اوپن دی، دغه ورژن ته راوستل غواړم، آیا په دې کې به څه تغییرات وي؟ تاسو به لیفټ آپشن ته راشئ، تاسو ته وایي چې که چېرته دغه فایل په 2010 آفیس کې جوړ شوی وي او تاسو 2010 ته راوړئ، نو دې کې هیڅ مشکلات نشته دی. صحیح شو؟ زه ورته وایم که چېرته فار ایگزامپل 2009 کې جوړ شوی وي، تا ته وایي چې دې کې دغه مشکل دی، تا ته وایي چې دې کې دا مشکل دی او په دې کې دغه دریم مشکل دی. یعنې مطلب په دې کې درې مشکلات دي. که فار ایگزامپل دغه په 2003 والا ورژن کې جوړ شوی وي، دې کې به څه مشکلات وي، دغه مشکلات به دي. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا په 2000 کې جوړ شوی دی، وایي دې کې نور هم مشکلات زیات دي، دغه په دې کې نه کېږي. زه ورته فار ایگزامپل 97 کې دی، 97 کې هم خو زوړ ورژن و که نه، ځکه چې کله یو ورژن رینیو کېږي، نوی کېږي، هغه کې هم تغییرات راځي، اپډیشن پکې راځي. صحیح شو؟ زه ورته وایم چې نه دا ما سره 2010 والا دی، 2010 ته وړم، نو هېڅ مشکل په دې کې نشته دی. لیفټ آپشن به تاسو چیک ایسته کوئ. دا موږ سره ایډوانس ټیب 1 پارټ اخري پارټ، هیله کوم چې دغه آپشن به ستاسو خوښ شوي وي، تاسو به ورباندې پوه شوي یاستئ. انشاءالله نیکسټ لیکچر به زموږ هغه کسټمایز ریبن وي.